یوسف بن تاشفین. د اسلامی نړۍ د ورکې جغرافي اندلس په ځمکه د زوال او عروج غبرګه کیسه. کله چې اندلس د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوری شو، کله چې مسیحي لښکرې د پرمختګ په حال کې وي، او کله چې مسلمانان د ماتې له ګواښ سره مخ شول، همدلته یو نوم را څرګندیږي، یوسف بن تاشفین. هغه مشر چې مسلمانان یې سره یو موټی کړل او د زلاقي په تاریخي جګړه کې یې د دښمن غرور مات کړ. دا ناول یوازې د تورو او جګړو کیسه نه ده، دا د ایمان، تدبیر، عدالت او یووالي پیغام دی. دا د اندلس د ژغورنې هغه داستان دی چې زړونه تودوي او فکرونه راپاروي. راځئ دا ناول را سره تر پایه واورئ او د تاریخ په هنداره کې د اوسنۍ هسپانیې او پخواني اندلس په ځمکه د یوسف بن تاشفین له قربانیو ځان خبر کړئ. یاد ناول چې نسیم حجازي لیکلی او پښتو ژبې ته محمد زبیر شفیقي را ژباړلی دی، هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدلی شئ. یوسف بن تاشفین. د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. د کائناتو د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به رک روغ یاستئ او د ژوند چارې به مو تر دې مهاله په خیر را رسولي وي. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې مو راسره د یوسف بن تاشفین ناول 30مه برخه واورېدله او په نننۍ خپرونه کې به راسره د دې ناول 38مه برخه واورئ. مخکې له دې چې نوې برخه پیل کړو، په سر کې راځو د تېرې برخې څو لنډې صحنې په ګډه سره اورو. سعد ځواب ورکړ، زه د هغه لمر یادونه کوم چې په وړانګو به یې د اندلس هر ګوټ رڼا رڼا شي. له غرناطې نه ډېر کسان جزیرة الخضرا ته د امیر یوسف بن تاشفین د هرکلي لپاره روان دي. میمونې وویل، طاهرې ویل چې ته به ما هم څو ورځې هلته در سره بیایي. سعد وویل، میمونې، زه د همدې لپاره راغلی وم. له سبتنه تر روانېدو یوه ورځ مخکې د امیر یوسف مشر زوی ناڅاپه ناروغ شو. سبا ته د هغه وضع د اندېښنې وړ شوه. تر ماسپښین پورې هغه له تبې بېسده پروت و او امیر یوسف یې پریشانه سر ته ناست و او طبیب یې د راپخود کولو هڅه کوله. سیر بن ابوبکر سمندر ته اشاره وکړه او چغې کړې، تاسو شاته ولاړ شئ، دغه څپه ډېره خطرناکه ده. د امیر یوسف پر شاوخوا راټول کسان د څېړنې شاوخوا تیږو ته وتښتېدل. خدای په ډاډه زړه پر خپل ځای ولاړ و. سیر بن ابوبکر هغه تر لاس ونیو، هڅه یې وکړه چې شاته یې کړي، خو امیر یوسف ونه خوځېد. هغه د یوه غره په څیر ولاړ و او مسکل یې. سعد افق ته اشاره وکړه او چغې یې کړې، میمونې، میمونې، وګوره، د اندلس ژغورونکی راغی، هلته وګوره میمونې. امیر یوسف 5 وخته په یو پراخه ډګر کې له خپلو پوځیانو سره لمونځ ادا کاوه. د ښار خلکو هم د ده په امامت لمونځ د ځان لپاره نیکمرغي بلله. له لمانځه وروسته به له لرې لرې ځایونو څخه راغلیو کسانو ده ته خپل فریادونه رسول. 11مه ورځ د امیر یوسف بن تاشفین پوځ د اشبیلې په لور خوځېده.
ساعت د شپې په وروستۍ برخه کې له کوره خدای پاماني وکړه او د پوځي پړاو په لور ولاړ. میمونه د سهار له لمانځه وروسته له خپلې خدمتګارې او الماس سره په بګۍ کې کېناستل او د غرناطې په لور روان شول. الفانسو په هغه ورځو کې سرقسته کلا بنده کړې وه. امیر یوسف د ده په نامه دغه لیک ور واستاوه. ما اورېدلی دي چې تا د اندلس د نیولو وروسته د افریقا د نیولو اراده درلوده. ما هلته ستا د راتلو انتظار ونه کړی شو. اوس په خپله اندلس ته راغلم. دا وې د تیرې برخې څو لنډې صحنې، اوس هم نوې برخه پیلوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په دې لیک کې الفانسو د امیر معتمد په باب هم ډیر بد الفاظ کارولی وو. چې کله دغه بې ادبانه لیک د امیر یوسف په دربار کې ولوستل شو، نو د اشبیلیه شاعران، ادیبان او لیکوالان چې په دې مجلس کې وه نو په غوسه شول. د معتمد په غوښتنه امیر یوسف دوی د دې لیک په مناسب ځواب لیکلو وګمارل. سبا ته کاتب د امیر یوسف په مخ کې د کاغذونو یوه دوسیه کېښوده. امیر یوسف وویل دا څه شی دی؟ کاتب ځواب ورکړ علي جنابه، د اشبیلیې مشهورو لیکوالانو د الفانسو د بې ادبانه لیک ځواب لیکلی دی. تاسو یې وګورئ چې کوم یو ځواب مو پکې خوښ شو هغه به ور واستوئ. که ستاسو اجازه وي درته یې ولولم. امیر یوسف په غوسه و اندېښنه د مجلس حاضرو کسانو ته کتل. کاتب لږ جرأت وکړ، یو کاغذ یې راپورته کړ او ویې ویل علي حضرته، دغه ځواب د معظم سلطان د دربار یو غوره شاعر لیکلی دی. مطلع عرض ده. امیر یوسف وویل د الفانسو د لیک ځواب یې په شعر لیکلی دی؟ هو جنابه، دغه نومیالي شاعر 300 بیته لیکلي وو. ما 180 شعرونه ترې لرې کړي دي. یو شاعر جګ شو ویې ویل ولا حضرته، که ستاسو اجازه وي نو زه خپل کلام په خپله تاسو ته واوروم. او د امیر یوسف ځواب ته له انتظار پرته یې د کاتب له لاسه کاغذ واخیست او په مترنم غږ یې کلام واوراوه. په لومړیو څو شعرونو کې په فصیحو او بلیغو کنځلو امیر یوسف ونه پوهېده، خو چې کله شاعر په څرګندو ټکیو خپل احساسات ښکاره کړل نو امیر یوسف خپل لاس اوچت کړ او ویې ویل باس باس، نور نه غواړم واورم. شاعر مایوسه کېناست او کاتب بل کاغذ راپورته کړ. ویې ویل جنابه، دغه ځواب د شاهي دربار 8 تنو مشهور ادیبانو یو له بل سره په ګډه مشوره لیکلی دی. معظم سلطان په خپل لاسونو هغه اصلاح کړی دی. ستاسو به خامخا خوښ شي. کاتب چې څو کرښې ولوستلې د امیر یوسف د زغم کاسه ډکه شوه او نور کاغذونه یې یو لور ته وغورځول او ویې ویل په دنیا کې تر اوسه رنګ او کاغذ هیڅ چا داسې بې ځایه نه دی کارولی. تاسو په دنیا کې د ژوند حق نه لرئ. دښمن تورې تیرې کوي او تاسو د الفاظو غشي راټولوئ. د الفانسو خط چیرته دی؟ کاتب د الفانسو لیک ور وړاندې کړ. د افریقا غازي پر خپل قلم د هغو پر یو کنج ولیکل چې څه پېښېدونکي دي ته به یې په خپله وویني. الفانسو په ټولو محاذونو کې پوځونو ته امر وکړ چې ټول یو ځای ته راټول شي. د سرقستې کلابندي یې پرېښوده او تولې تولې ته یې مخه کړه. د جلیقیې، اسچوریا، لیون، ارغون او النوار پر واکمنو برسیره د فرانسې او ایټالیې رئیسان د سره ملګري وه. تولې تولې ته چې ورسېد د خپل بېشمېره او منظم پوځ ته وکتل. ویې ویل زه له دې پوځ سره له انسانانو، پیریانو، آن د اسمان له پرښتو سره هم جنګېدای شم. د ده د پلي او سپاره پوځ شمېر 50,000 او د ځینو تاریخ لیکونکو په وینا 80,000 تنه وه. امیر یوسف چې د دې حرکت څخه خبر شو له اشبیلې څخه وخوځېد. له بطلیوس څخه 2 میله لرې د زلاقه یعنې عیسویانې ساریلیاس لیکي پر ډګر دواړو لوریو له یو بل نه لرې واړول. د بطلیوس، اشبیلیې، مالقې او غرناطې واکمن د امیر یوسف تر بیرغ لاندې راټول شوي وه.
د المریې او مرسیې امیران حسن اللید عیسویانو پریشانه کړي وه. بیا هم دوی خپله لږه برخه پوځ را استولی وه. د مرابطین او د اندلس د امیرانو د پوځ ټول شمیر د دښمن پر تله نږدې 3 چنده لږ وه. د افریقا او اندلس د پوځونو پړاوونه یو له بل سره نږدې 3 میله لرې وه او د دوی ترمنځ یوه غونډۍ وه. د 480 هجري کال د مبارکې روژې په میاشت کې د پنجشنبې په ورځ چې د مسلمانانو پوځ پر دښمن د حملې لپاره ځانونه چمتو کول، الفانسو د امیر یوسف په نامه یو پیغام راولېږه چې سبا ته جمعه ده او دا ستاسو مقدسه ورځ ده. په هغو پسې د یکشنبې ورځ زموږ مقدسه ورځ ده، ځکه خو دا غوره ده چې موږ راتلونکي دوشنبه د مقابلې لپاره وټاکو. امیر یوسف د دښمن دغه غوښتنه ومنله، خو معتمد احوال ورکړ چې دښمن به خامخا دوکه کوي، ځکه خو باید ورته بیدار وو. د امیر یوسف پوځ د جمعې په لمانځه ولاړ و چې الفانسو ناڅاپه د غونډۍ له بل لوري نه د اندلس د پوځ پر پړاو یرغل وکړ. معتمد پخوا د اندلس سرتیري پوهولي وه، خو دغه حمله دومره تونده وه چې د دوی پښې یې ولړزولې او د اندلس زیاتره پوځ د بطلیوس په لور په شا ولاړ. د امیرانو په ډله کې یوازې معتمد له میدان څخه تیښته ونه کړه. د اشبیلي سرتیرو چې د خپل امیر میړانه ولیده، غیرت یې په جوش راغی او هغوی هم په کلکه ودرېدل. د اندلس د پوځ د تیتو پرکو ډلګیو د له منځه وړلو لپاره الفانسو د انوار فوز کافي وباله. په خپله د له سپرو سره د غونډۍ له شا څخه د امیر یوسف د پوځ په ښي او کیڼ لور حمله وکړه. په دې موده کې د مرابطین پوځ د تیارېدو وخت موندلی وه، خو دغه برید دومره زورور و چې د مرابطین پوځ شاته ولاړ. چې مسلمانان یې په شاته تګ ولیدل، د عیسویانو حوصلې لوړې شوې. د لیون او فرانسې د سپرو ډلو د مرابطین د پوځ کیڼ اړخ تیت او پرک کړ او ځانونه یې د لښکر زړه ته ورسول. عیسویان پر خپل بری ډاډه شوي وه. د غونډۍ په بل اړخ کې د اشبیلي خلک د مایوسۍ په حالت کې جنګېدل. د انوار سرتیرو دوی ته ویل، ستاسو ملګري له میدانه څخه وتښتېدل، وسلې وغورځوئ، ځان وژل مو ګټه نه لري. په دغه مایوسونکي حالات کې هم د اسلام په بري د یوه تن بشپړ باور و او دغه کس امیر یوسف و. هغه په ډاډه زړه خپل یو جنرال ته وویل، سیره، دغه جګړه به زما له اټکل څخه مخکې پای ته ورسیږي. پوځ ته د وړاندې تلو قومنده ورکړه. سعد ته ووایه چې خپل پوځي کنډکونه یې د اندلس د سرتیرو مرستې ته ورسره بوځي. موږ به د غونډۍ په بل اړخ کې سره یو ځای کیږو. امیر یوسف دا وویل. د لښکر شاته یې ځان ورسوه او د خوندي ډلګیو څخه یې 15,000 سپاره له ځانه سره ملګري کړل او په یو لوري ووت. له یوې اوږدې دورې وهلو د نصراني پوځ د پړاو شاته راووتل. بربري سپرو د سترګو په رپ کې د پړاو ساتونکي تر تیغ تیر کړل. خیمو او وزوقې ته یې اور واچاوه. تر دې وروسته یې بیرته د جګړې میدان ته مخه کړه او بیا یې یوه بله دوره ووهله. د دښمن د پوځ پر ښي اړخ یې حمله وکړه. په دې ځنډ کې سعد بن عبدالمنعم د اندلس د پوځ مرستې ته رسېدلی و او د هغه افریقایي سرتیرو د اشبیلې پر پوځ د انوار د سرتیرو د بریدونو مخه نیوله. ناڅاپه ښي لوري ته 500 تنه دوې ډلې سپاره راښکاره شول. هغوی د تکبیر نارې وهلې او پر دښمن یې حمله راوړه. د سپرو یوه بله ډله له کیڼ لوري څخه راښکاره شوه. هغوی هم بې له ځنډه پر دښمن برید وکړ. دغه تازه دمه سرتیري د المریې، مرسیې، غرناطي او الفجارې د غرنیو سیمو مجاهدین وه. سعد چې د دوی سالار ولید، ویې پیژانده او خپل آس یې د هغه څنګ ته ورنږدې کړ. ورته یې وویل، پلارجانه، په دې عمر کې تا ته د دې اړتیا نه وه چې د جګړې میدان ته راشي. عبدالمنعم په مسکا وویل، زه تر اوسه بوډا شوی نه یم زویه. د همدغې ورځې په هیله مې د چیل تیاري او هیبتناک شپې تیرې کړې دي. ناڅاپه د سعد سترګې یو لوري ته واوښتې. احمد له یوه زغره اغوستونکي نصراني سره زور واهه. د ده توره د هغه په درنه زغره بې اغېزې وه. یو سپور نیزه په لاس کې د احمد په لور ورغی. سعد ناڅاپه خپل آس پونده کړ. حمله کوونکی د نیزې په ګزار راوغورځاوه، خو هغه چې وغورځېد پر احمد یې حمله وروړه. د احمد تور اوس په یو وخت کې له 2 تورو سره
په ټکر کې وه. هغه یو تن وواژه خو د دوهم تن په درانه خول یې توره ماته شوه. سعد په دې ځنډ کې د یو بل سپاره د وژلو وروسته احمد ته پام شو. هغه په تش لاس یو بلې خواته د خپل دښمن له ګوزارونو څخه د ځان ژغورلې هڅه کوله. سعد له شانه آس ور وړاندې کړ. هغه یې په نیزه وواهه او پړ مخ یې وغورځاوه. احمد په منډه ورغی، توره یې ترې واخیسته. سعد وویل: ای شاعره، له تا نه خو سم سرتیری جوړ شوی، اس دې چیرې دی؟ ورور جانه، هغه ټپي شوی دی. سعد وویل: هلته ګوره، ستا لپاره آس را روان دی. یو نصراني سپاره څو ګامه لرې له یو افریقایي سره مقابله کوله. سعد خپل آس وځغلاوه. د هغه په پښتیو یې د نیزې ګزار وکړ او احمد په منډه ورغی. د هغه آس یې تر جلب ونیو، سپور یې ترې ټیل واهه او ده په خپله پرې پښه واړوله. سعد په خندا ورته وویل: آس دې خوښ شو؟ احمد وویل: د ورور سوغات به مې ولې نه خوښیږي؟ حسن هم راغلی دی. حسن، پلارجان، ادریس او الماس ټول راغلي دي. حسن د الفانسو په لټون پسې دی. سعد وویل: ته دې ملګریو ته ووایه چې د دښمن له مخې نه لرې شي. موږ غواړو چې وړاندې راشي او موږ یې راګیر کړو. په دې ډګر یې چې د جګړې وضع بدله ولیدله. د الفانسو څو نورې پوځي ډلې هم د انوار د مرستې لپاره راغلي، خو اوس د اندلس سرتیري تر پخوا زیات ډاډه جنګېدل. معتمد سره له دې چې ټپي ټپي و، بیا هم د یو زمري په څیر غړومبېده. د اندلس هغه پوځ چې لږ وړاندې یې ډګر پرېښی و او وتښتېدل، بېرته راوګرځېدل او د اشبیلیې سره اوږه په اوږه جنګېدل. د غونډۍ بل لوري ته جګړه تر دې سخته وه. د الفانسو پر دې باور و چې که د امیر یوسف د پوځ پښې وښویېدلې نو دی به نه یوازې په جګړه کې بریالی شي، بلکې د روم د سمندرګي تر څنډو پورې به بیا څوک نه وي چې د ده مخې ته ودرېږي. د افریقې پوځ په اندلس کې د مسلمانانو وروستۍ تکیه ده او د دې تکیې له لوېدو سره به د دوی دفاعي ځواک د تل لپاره له منځه ولاړ شي. ځکه یې خپل زیات پوځونه همدې محاذ ته راټول کړل. دی پر خپلو لومړیو بریاو خوښ و، خو چې په خپل پړاو کې یې د اور لمبې ولیدې او بیا امیر یوسف د ده د کیڼ اړخ پوځي ډلې تارومار کړي او د دوی د پوځ تر تل پورې راورسېدل، نو وپوهېده چې بری دومره اسانه نه دی لکه ده چې ګڼلی و. ناڅاپه سیر بن ابوبکر د خپل فوز له زړه نه د بربریانو څو ډلې ورسره واخیستې او د دښمن پر ښي اړخ یې برید وکړ. په کیڼ اړخ کې د فرانسې پوځونه د اوسپنیز دیوال په څیر درېدلي وه، خو د برېښنا په څیر ګړندیو بربریانو مخې ته ټینګ نه شول. سیر بن ابوبکر د دوی لیکې وځپلې او له امیر یوسف سره یو ځای شو. په دې ځنډ کې یو بل بربري جنرال د شا ډلې پر دوو برخو ویشلې او وړاندې راغی. هغو دښمن له ښي او کیڼ لوري را ایسار کړ. عیسویانو چې د جګړې بڼه بدله ولیده، ځوابي برید یې وکړ او مرابطین یو ځل بیا په دفاع شاته تلو ته اړ شول. خو ناڅاپه د الفانسو پوځونه له یوې بلې پریشانۍ سره مخ شول. د غونډۍ په بل اړخ د انوار پوځ د اندلسیانو له لاسه ماته وخوړه او وتښتېدل او سعد له هغه محاذه راوزګار شو. له تورپوستو سپرو سره د قسطلې د پوځ پر شا لوري برید وکړ. اوس د الفانسو پوځ له څلورو لوریو کلابند شوی و او د اندلس منظم پوځ او د خپلې خوښې مجاهدین هم له مرابطین سره یو ځای شول. لمر لوېدو ته نږدې چې د عیسویانو په پوځ کې ګډوډي راغله، د مرابطین په پوځ کې د نغارو غږونه اوچت شول او د نغارو له غږ سره افریقایي پوځ په یوه نوې ولوله او احساس له څلورو لوریو بریدونه پیل کړه. عیسوي پوځیانو له شانه د تورپوستو سپرو کلابندي ماته کړه او شاته وتښتېدل. کوم نیم میل چې شاته ولاړل، بیا یې د پښو ټینګولو او حملو هڅه وکړه، خو د افریقا ګړندیو سپرو دوی ته د بیا صفونو تړلو وخت ور نه کړ. امیر المرابطین چغې کړې: اوس د وروستي ګزار وخت را رسېدلی دی او د سترګو په رپ کې د ده دا پیغام د پوځ هر سپاهي ته ورسول شو. نغارې بیا وغږول شوې او مرابطین د توپان په څیر پر دښمن ورغوټه شول. دښمن وتښتېد او د الفانسو نیمایي پوځ اوس هم له ده سره و، خو دغه خلک د دښتو د اوسیدونکو د جګړې په چلونو نه پوهېدل. امیر یوسف له سره خپل پوځونه منظم کړل. پلي پوځیان یوې خواته ټول شول
او سپاره په 3 ډلو وویشل شول او په دښمن پسې شول. ښي لوري ته پر دښمن پسې د سپرو د ډلې قومنده د سیر بن ابوبکر په لاس کې وه. کیڼ لوري ته یو بربري جنرال و او د دوی دواړو په منځ کې امیر یوسف بن تشفین د خپلو توپاني ډلو لارښوونه کوله. دې پوځ په یوه نیمه دایره کې دښمن پسې اخیستی و. ښي او کیڼ لوري سپرو به دښمن راګیراوه او له شانه ورپسې را روانو به تر تیغ تیرول. الفانسو پوهېده چې د دښتو د اوسېدونکو اصلي جګړه اوس پیل شوه. د هغوی پلي پوځونه شاته پاتې شول او دوی ته نور د خپل پای په باب هیڅ شک پاتې نه شو. د ده په سپرو پسې داسې سپاره راخوشې وو چې اسونه یې د دوی تر اسونو ګړندي وه. عیسویانو څو ځلې هڅه وکړه چې د هغوی له ګیره ځانونه وباسي او په یوه او بله سره تیت او پرک شي، خو پر دې بریالي نه شول. بربري او تورپوستو سپرو هغوی هر ځل دې ته اړ کول چې همدغسې سیده ولاړ شي. د افریقا د مجاهدینو په څیر د هغوی اسونه هم نستومان او تکړه وو. د هغو د ګړندیتوب یو سبب دا هم و چې بربریان د درنو زغرو خولونو له اغوستلو سره عادت نه وه. د دې پر خلاف د الفانسو زیاتره سپاره له سره تر پښو په درنو اوسپنو پوښلي وه او اسونه یې د دوی د درنو وسلو او زغرو له بوج او کرۍ ورځې ځغاستې نه له پښو لوېدل او ګام پر ګام مړه کېدل. لمر ولوېد، غازیانو له خپلو کڅوړو نه خرماوې راوویستلې او پر اسونو یې هماغسې په ځغاسته کې روژې ماتې کړې او دښمن یې پسې اخیستی وه. له جګړې نه مخکې الفانسو خپلو جنرالانو او متحدینو ته ویلي وه چې موږ به دښمن ته له ماتې ورکولو وروسته د سپوږمۍ په رڼا کې هغوی پسې اخلو، خو اوس د ده پاتې ملګرو سپوږمۍ د کائناتو تر ټولو د کرکې وړ شی بله. عیسویان له ښي او کیڼ لوري نه بربریانو پر غشو ویشتل او له شانه یې تورې ورپسې رایستلې وي او سرونه یې ترې غوڅول. تر میلونو پورې هیڅ داسې فصل، داسې ګوښه او کنده نه وه چې د عیسویانو مړي دې پکې نه وي. د یوې اوږدې منډې نه وروسته د مرابطین اسونه هم نور له پښو لوېدلي وه، خو په دې موده کې د الفانسو په زرګونه سپاره شاته پاتې وه او امیر یوسف د هغو د له منځه وړلو لپاره خپل سرتیري پرېښودل او پر مخ روان وه. الفانسو له خپلو ډېرو غوره پوځي سالارانو او پوځیانو نه بې برخې شوی وه. د شپې په دوهمه برخه کې د ده له 50,000 یعنې د ځینو مورخینو په وینا 80,000 تنه پوځیانو نه یوازې 4,000 ورسره پاتې وه او په هر ګام کې د هغو شمېر مخ په کمیدو وه. د ده وروستۍ تمه د وادي آنه سیند ته وه چې تر هغو پورې وځي نو له دې بې درمانه بلا نه به ځان وژغوري. سیند ډېر لرې نه وه، خو افریقایي سپاره اوس له ښي او کیڼ لوري وړاندې کېدل او غوښتل یې چې دوی په منځ کې راایسار کړي. ناڅاپه د افریقایي سپرو تر شا د 200 تنو سپرو په شاوخوا کې یوه ډله راښکاره شوه او له کیڼ لوري یې دوره راوخوړه. وړاندې تیر شول. د سپرو له ګړندیتوبه ښکارېده چې د هغوی اسونه تازه دمه دي. د کیڼ لوري ډلو قومندان سیر بن ابوبکر لومړی هغوی د دښمن د شاوخوا د کومې پوستې ساتونکي ګڼل او هڅه یې وکړه چې لاره یې ونیسي، خو چې هغوی تر دوی پاس تیر شول نو خپلو ملګرو ته یې وویل پر هغو پسې ورتلل بې ګټې دي، اسونه یې تازه نفسه دي. په لږ ځنډ کې دغه سپاره د الفانسو له پوځونو مخکې شول. له عیسوي پوځیانو څخه چې کوم 300 متره وړاندې تیر شول هغوی ناڅاپه مخ راواړوه او د تکبیر نارې یې اوچتې کړې. له دې سره جوخت یې پر عیسوي پوځیانو برید وکړ. په دې ځنډ کې له ښي او کیڼ لوري نه په یوه دایروي بڼه را روان بربري سپاره له هغوی سره یو ځای شول. په یوه ساعت کې دننه د الفانسو 2,000 تنه سرتیري نور هم پر میدان پرېوتل. د هغوی پاتې سپایانو پر یو لوري له کلابندۍ ځانونه وایستل او وتښتېدل. سیند له دې ځایه یوازې نیم میل لرې وه، خو چې تر څو پورې د سیند غاړې ته رسېدل تازه دمو سپرو یو ځل بیا مخه راونیوله او بربریانو یو ځل بیا له 3 لوریو د هغوی پر وژلو لاس پورې کړ. د شریعت غږ راډیو درنو اورېدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینهوالو،
دا و د یوسف بن تاشفین ناول 38مه برخه چې ما عتیش اخونزاده د خپل همکار روضة الله مومن په همکارۍ او د عید محمد محمدي په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کړله. تر بیا او بلې برخې چې موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په پاک الله مو سپارو. تاسو د راتلونکي برخې څو لنډې ثانیې واورئ. موږ درڅخه اجازه اخلو. ښه شپه، ښه خوبونه. د قسطلي نامتو پوځیان د خپل پاچا پر شاوخوا راټول وه. په ډېره زړورتیا یې جګړه کوله او د سیند په لور پر شا تلل. سعد یو پر بل پسې ټول کسان سیر ته ور وپېژندل. بیا چې احمد ته مخ ور واړه ترې ویې پوښتل پلارجان چیرته دی؟ احمد ځواب ورکړ زموږ سره ملګری و. او بیا یې یوې او بلې خوا ته وکتل. سعد له خپلو ورونو سره د خپل پلار په لټون پسې ووت او سیر بن ابوبکر هم ورسره ملګری شو. د زلاقې پر میدان د یو څو ورځو پاتې کېدو وروسته امیر یوسف بن تاشفین د اشبیلې مخه ونیوله. امیر یوسف په خپل شاوخوا راټول پولیسان لرې کړل او ورته وویل زه دې ته اړتیا نه لرم چې تاسو مې ساتنه وکړئ. اوس خلک په خپله د ده له مخې نه لرې کېدل. تر لږ ځنډه دی له خپلو ملګرو نه ډېر لرې شوی و. یو بوډا سړي په ګڼه ګوڼه کې لاره وکړه او وړاندې ورغی. امیر یوسف ته نږدې شو. چغې یې کړې ای امیره، تا موږ د اسلام له دښمنانو څخه وژغورلو. د خدای لپاره اوس زموږ ورمېږونه د اسلام باغیانو ته په لاس مه ورکوه او مه ځه. دغه بوډا عبدالمنعم و. دی چې چا پېژانده دی په خیال کې هم نه تېرېدل چې دغه چوپ او لږ خبرې کوونکی انسان به داسې په جوش او ولولو غږېږي. په دې غونډه کې د ده زامن هم د ده وینا ته حیران و. امیر یوسف چې دا وویل عبدالمنعم ته یې مخ واړاوه او ورته یې وویل ته غواړې نور څه ووایې؟ هغه په ډاډ ځواب ورکړ نه، ما خپل مسؤلیت ترسره کړ. امیر یوسف اوریدونکو ته مخ واړاوه او ویې ویل نور تاسو ښاغلي خپلو کورونو ته تشریف یوسئ. زه دا ژمنه کوم چې ستاسو د واکمنو په مخ کې ستاسو وکالت وکړم. راتلونکې ورځ د معتمد په ټینګار امیر یوسف له خپلو وتلیو پوځي قمندانانو، علماو، مشرانو سره په شاهي ماڼۍ کې د روژې ماتولو بلنه ومنله. امیر یوسف وویل زه په هیڅ پوه نه شوم. یوازې پر دې وپوهېدم چې دغه خلک ډوډۍ ته اړ دي. خو کاشکې دې خلکو د انسانانو پر ځای یوازې د خدای ستاینه کولی. نور د لمانځه وخت دی. امیر یوسف دا وویل او جګ شو. د حماسو تمځای د اسلام د ځلانده تاریخ له زرینو کرښو تاریخي ناولونه او داستانونه هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدل مه هېروئ. د حماسو تمځای